د انلاین ګیم په وجه باندې چې دنو 15000 کسانو چې دنو په دې یو کال کې چې دنو ځان ختم کو ځان خودکشي وکړه. بل طرف ته د 1 لاک نه چې دنو زیات سټوډنټان دي چې دغه ژوندۍ تباہ او برباد شول او دغه ژوندۍ تباہ او برباد کیږي مستقبل مکمل تور باندې تباہ او برباد کیږي په لکونو روپۍ قرض پیاوړي لکه نن سبا چې انلاین ګیمونه راوتی دي او په انلاین ګیمونو کې چې دا کومه قصې راوتی دي صرف دا فراډ دی او یو بل طرف ته جواری دی بل طرف ته چې دنو دا سور آرام ګیم دی ونن سبا چې زمونږ خاص کر سټوډنټان په دې کې ډیر زیات ملوث دي او هغه چې دنو دا ګیم کوي او د دې نه دی خبر چې دا ګیم چې دنو یو کس جوړ کړی وي او د دې سي پټ کړی وي کنه چې دا انسان له صرف لالچ ورکي او دغه نه پس چې دنو دینه ټول روپۍ وایي بیا چې دنو مکمل تور باندې هغه د سي کار وسره کیږي د سیټ به تاسو کس ښکار یادې د سټوري څه بیانوم او بل طرف ته زما ټول پښتنو ته دا خواسته نن سبا چې کومه د انلاین ګیم راوته ده په دې کې چې کومه فراډونه دي دا بالکل یو فراډ دی ګوره خان انلاین ګیم دی خدا بالکل فراډ دی که تاسو هم په دې فراډ کې چې دنو ملوث یې په دې فراډ چې دنو کوي نو ګوره نن چې دنو د فراډ چې دنو د ګیم ډیلیټ کړي او دینه چې دنو مکمل تور باندې د خپل موبایل خالی کړي کنه وروسته به ډیر زیات خپای یو کال کې چې دنو 15000 نه چې دنو زیات کسانو خودکشي وکړه هغه چې دنو خپل ځان ختم کو د 1 لاک نه چې زیات کسانو هغه مستقبل تباہ او برباد شول هغه مکمل تور باندې ژوندۍ تباہ او برباد شول د سیټ به تاسو راکس ښکاری د چې دنو پټرول پمپ او د دینم چې دنو اکرم دی د چې دنو ځان له سیلمن راوستو چې کله د سیلمن راوستو سیلمن چې کله سهار راوستلو ماخام چې دنو د روپۍ واغستلې په هغه روپو کې چې دنو 2,50,000 روپۍ چې دنو کمی وي دغه نه پس دا سیلمن چې دنو خپل کمرې ته راغواړي او هغه سیلمن ته وایي چې په دې کې خو 2,50,000 روپۍ کمې دي او ته وایي کنه وایي 2,50,000 روپۍ چې دنو ما راغستې دي او ما ګیم ته ورشتلې دي او هغه چې دنو ما دوړه کړې دي دغه نه پس چې دنو د نوجوان ته وایي کنه وایي دغه لا پرېږده وایي ما د خپل خزې چې دنو 3 تولې سونه چې دنو هغه خرڅ کړې ده او هغه مې چې دنو په دې کې بیللې دي په کور کې چې کومه ساروي وو هغه مې خرڅ کړې دي هغه په کې هم بیللې دي د پلار سم چې څه پیسې وي هغه مې چې دنو اغستې دي او هغه مې چې دنو هم بیللې دي زما سره اوس هیڅ هم نشته ما چې 2,50,000 روپۍ ستا چې دنو بیللې دي هغه زما سره نشته او ځکه اوس دلته یم زما ارڅ چې دنو مکمل تور باندې تباہ او برباد شوي دي او که تاسو پښتنو تاسو هم دا انلاین ګیم کوئ زموږ په دې معاشره کې چې دنو دا ګیم ډیر زیات عام دی انلاین ګیم کوي او دې چې دنو ټول ژوندۍ تباہ او برباد کړله خاص کر زموږ سټوډنټان په دې کې چې دنو ډیر زیات ملوث دي خپل ژوندۍ مت تباہ او برباد کوي د خدای او د رسول خاطر وکړي د دې ګیم نه چې دنو قلار شي که تاسو هم دا ګیمونه کوئ دا انلاین ګیمونه کوئ نو ګوره دا یو فراډ دی دی ګوره داسې جوړ کړی یو انسان جوړ کړی وي او دا چې دنو هغه فراډ وي ټول مکمل تور باندې تاسو ژوندۍ تباہ او برباد کوي نن تاسو دا ګیم ډیلیټ نکو نو ټول عمر د پاره بچینو تاسو ته خساره وي او بیا بچینو تاسو د خودکشي نه علاوه بل لار تاسو نه وي ګوره نن سبا چې دنو خلک خودکشي کوي صرف پوری چې انلاین ګیمونه کوي په لکون روپۍ پاګه کې قرضدار شي داغه نه پس دغه سره لار نه وي هغه روپۍ نشي پیدا کولای اخر کار چې دنو خپل ځان ختم کی او دا ګیم خلکو لدی سي لاره چور کی چې ته به ریګولر کې او ریګولر د باندې کوم د کس نه تاسو کو نو دی وته چې ما په کې 50,000 روپۍ سیب ګټلې او داغه نه پس په بیلاتو می شروع کړل په بیلاتو می شروع کړل یو روپۍ مې کې تر اوسه پوری بل نه د ګټل او ما په کې چې دنو خپل د جیب اقدم او هغه په کې بیلم نو کوشش کوئ ما پښتنو ورونو نن سبا انلاین ګیم راغلی د پاګه کې چې دنو ډیر زیات فراډونه راغلي دي تاسو ژوندۍ هم تباہ او برباد کېدل شي زموږ په معاشره کې دا ګیم ډیر زیات عام دی نو کوشش کوئ د دې نه ځان وساتئ خپل ژوندۍ تیر خپل کاروبار کوئ او په اسانه طریقه باندې خپل ژوندۍ تیروي وروسته به ډیر زیات خپه او ډیر زیات پستومه